وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې کوم جنتیانو ته چې په جنت کې اویا حورې ورکول کیږي، هغوی به جمعه ورسره کوي که به یې نه ورسره کوي؟ جمعه خود سته ورسره محترم، هغه ښځې دي د جمعه دپاره. او امام جلال الدین سیوطي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، بدور السافره فی احوال الاخره. د دې کتاب 1509 صفحه یو عنوان کړي، باب جماع اهل الجنه، جماع د اهل جنت. نو بیا هلته هغه حدیث راوړي دي چې جمعه په جنت کې به چې دا خلک نکاح کوي جنتیان، خو لا منیه ولا منیه، نه به نر منی لري نه به ښځه منی لري. نو هلته به دغه انزال په منیو باندې نه کیږي محترمه. او د ابو درداء رضی الله عنه نه یو حدیث روایت کړی ده، قال لیس فی الجنة منی ولا منیه. اوږد بحث پې کړی وروره، ښه خبر دا ده چې همدغه فصل وګوره نو په مسایلو به یې واقف سي. الله دې جوړ لره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی چا په خوب کې لیدلی د مړ دغه خوب کې داسې ورته ویلي که څوک لیوني سپي وخوړه او دماغ قبر ته مو رانه وړ هلاک سو، نو روح نو خون یې له خپلې غاړې ده. دغه محترمه ناروا خوبونه دي، دا په اسلام کې نشته. ده ما په دې باندې یو بحث کړی ده چې استشفاء بالقبور څنګه ده. اول مسلمانانو ورونو په ده باندې بحث کوي، د استشفاء په قبرونو باندې شرع کې څرنګه د جواز لري که نه. خادمینو ورونو ما په دې تحقیق کړی ده، هغه دغه ورور ته راولېږئ. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دا دودول د سپیلني څرنګه دي. محترم وروره، دا دودیانې چې دي دا اکثره د ساحرانو عادتونه دي، خو بعضې علما د علم طب، بعضې تبخیرات یعنی بعضې دودیانې علما د علم طب د میکروبونو د وژلو دپاره یا د جراثیمو د وژلو دپاره هغې علما کتابونو کې ذکر کوي. لکه علامه ابن القیم رحمه الله په الطب النبوي کتاب کې سړی وګوري څو داسې شیان سته چې هغه د جراثیمو د مړه کولو دپاره، لکه هم د خپل سپان د ښي سپیلنی دا به مخکې خلکو دودوه د جراثیمو د مړه کولو دپاره. بعضې خلک دا د نظر دپاره دودوي، انشاءالله بیا هم پروا نه کوي، ځکه دا یو قسم تداوی او نیکپالي غوندې ده. شرعاً انشاءالله په دې کې مشکل نسته د وروره. الله دې جوړ لره. حدیث کې مرازي علیکم بالصفا فإن فيه شفاء من كل داء. دا حدیث په سنن په شعب الایمان د بیهقي کې مسته. امام ابن القیم رحمه الله مراوړی، امام سیوطي جامع صغیر کې مراوړی، علیکم بالصفا فإن فيه شفاء. صفا هم دې خردل ته وایي. نو بیا هلته ابن القیم لیکلي رحمه الله او عبدالرؤوف مناوي په شرح د فیض القدیر کې، په شرح د جامع صغیر چې فیض القدیر نومیږي، هلته یې لیکلي دي چې دا دودول کیږي او جراثیم پې باندې وژل کیږي. انشاءالله شرعاً مشکل نه لري ورور. وعلیکم السلام. عثماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې زه یو شی مثلا یو موټر د له یو چا نه مې په 1000 روپۍ واخیسته، په بل یې چې خرڅوم که په نغدو یې خرڅوم په یو قیمت یې خرڅوم که په نیټه باندې خرڅوم په زیاتو روپۍ خرڅوم، پروا نه کوي محترمه، دا جایز ده. ځکه ته چې دا موټر په چا باندې خرڅ کې مثلا په نیټه باندې په نغدو یې په 2000 خرڅوي، مثلا په 2000 ډالره، په نیټه باندې چې خرڅوي بیا یې په 8000 روپۍ خرڅوي مثلا. نو دلته ته 2 شی خرڅوي په دغه صورت کې، یو دا مبیعه موټر ده، یو د اجل ده. د اجل محترمه مبیعه ګرځېږي په دغه صورت کې. دا جواز لري وروره، جایز ده، دا پیسې تا ته حلال دي، سود نه ده.